ځینې کوچنیان ډېر هوښیار دي، ځینې بیا متوسط دي او ځینې بیا د متوسط څخه کم دي، لکه ستاسو لال. ته د هیچا کومک ته ضرورت نه لرې. که الله پاک غوښتل چې ټوله خلک یو رقم اوسي، نو د دونه خلک یې ولې جلا جلا پیدا کول؟ وزغله لاله وزغله. زما مور به ویله چې ژوند د معجزو څخه ډک دی، ځینې خلک په هغه هېڅ باور نه کوي، خو مګر زه تاسو ته ویلی سم چې ځینې وخت معجزه کېږي. ولې داسې وسوه لاله؟ زه غواړم چې کور ته ولاړ شم، غواړم چې کور ته ولاړ شم. د انسان مرګ په خپل لاس کې نه وي، څه چې ستا په نصیب او قسمت کې لیکلي وي هغه بغیر له خدای پاک څخه بل هیڅوک نسي بدلولی. زه غواړم چې بیرته ولاړ شم او یو ښوونځی جوړه کړم. غواړم چې د هغه ځای کوچنیانو ته ستا په رقم د یو ملګري تدریس وکړم. د نړۍ تر ټولو خوږ نوم روپا، زما سره واده کوې؟ د ستورو په حسابولو لیونی سوم چې زه څوک یم، هلته چیش کوم، بس آرامتیا وه آرامتیا. زه مینه درسره لرم لاله. زما مور به ویله چې ژوند د دغه ګلکپو غوندې دی، معده به دې در ډکه کړي خو ارمان دې نه پخېږي. مور به ویله چې ښه او بد همیشه تر شا پاته کېږي، ما شاید په دغه خطر ځغستل